غزني کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت یو محراب جومات ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ټولګټو وزارت د حریم ساتنې او جوماتونو چارو مسؤل مفتي محمد نسیم محمدي وایي یا جومات د امیرالمؤمنین حفظه الله د لارښوونې پر بنسټ او د ټولګټو وزارت په مالي ملاتړ د کابل کندهار د لویې لارې د مسافرو لپاره د لمانځه او د مید اسانتیاوو په موخه جوړ شوی. نوموړی زیاتوي چې د کابل هرات لویه لار باندې 14 محرابه مسجدونه په 3 جریبه مساحت باندې جوړیږي چې دوی د غزني ولایت په مربوطاتو کې دي چې په هر جومات 3 میلیون افغانۍ لګښت راځي او د اسلامي امارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي. په ټول افغانستان کې پر عمومي شهراو موږ ته د میلیون په پرمان 15 مسجد په اختیار کې راکول شوي دي چې ټولګټو وزارت باید 15 مسجد جوړ کړي. د 15 مسجد جمله دا 14 مسجد چې د کابل را شروع تر هرات پورې دي او په 14 کې چې 4 دانې تکمیل شوي دي. یو دا د نن تاسو ولیدي چې وس افتتاح او د اسد په میاشت کې هم څه افتتاح کېږي خو د دې کال تر پایه د 14 خلاصېږي او هر مسجد چې دی هغه پر 3 جریبه 1000 متر مکعب ځمکه باندې جوړ دی او د هر مسجد قیمت د 1.5 تر 3 میلیون افغانۍ پورې قرارداد شوی دی. د 1.5 تر 3 میلیون افغانۍ پورې د مسجدونو هر مسجد جلا جلا بیا د پاره دوم پرمان داسې راغلی چې دا مسجدونه باید پر 2000 متر مکعب جوړ شي او پر 4 جریبه او هر مسجد د ځان سره کلینیک ولري او د ځان سره پمپ ولري او د ځان سره هوټل ولري. نو پاینده کې د نور مساجد چې بیا جوړیږي د 14 مساجد ورخواته هغه به د کمپلیکس په اندازې. ورته مهال د قراردادي شرکت مسؤلین هم وایي چې دغه جومات د 150 لمونځ کوونکو ظرفیت لري. دوی زیاتوي چې په جومات کې د نارینه او ښځینه لپاره جلا د اوداسه ځایونه، منظم تشنابونه او د استراحت لپاره اسانتیاوې هم برابرې شوي دي. نو موږ تخمینا وزارت دفاع ته مسجدونه جوړ کړي دي او دا مولین مسجد د ټولګټو وزارت په حساب د جوړ کړی ده. وطن مخبل ده، کار مخبل ده. موږ نهایت خپل کوشش کړی ده چې په عالی معیار باندې مسجدونه اعمار کو او ترڅو پورې حکومت ته ممکنات ورکړي امارت اسلامي او کوم ولس دلته پروت ده او کوم مسافرین چې راځي دلته جماعت کې لمونځ کوي نو هغوی ته ممکنات ورکړي چې مسجد په عالی معیار باندې او په اصلي سټنډرډ باندې جوړ شوی ده. دلته په دا روډ باندې به اکثره دا غټ موټر ودرېدل، واړه موټر به ودرېدل. اول خو به د اوداسه اوبه نه وي، بیا به پیدا سولې مثال اوز باندې نو بیا دغه ازغي به و سره چټله مځکه به وه نو خلک به ولاړ وي. قبلې سمت به هم اکثره خلکو ته نه ولاړ، بیا موږ نه ورته معلوم، موږ به غږ ورته وکړو چې مثال قبله په دغه طرف ده. نو اوس شکر الحمدلله دا دغسې شاړه مځکه وه. اوس دولت دومره سرمایه‌کاري کې وکړله، ښایسته جومات یې راته جوړ کړو، خلکو ته یو ډېره اسانتیاوې، هر قسم اسانتیاوې پکې شته. دا په داسې حال کې ده چې د امیرالمؤمنین حفظه الله د لارښوونې له مخې په ټول هیواد کې د لویو لارو ترڅنګ د 15 نورو جوماتونو د جوړولو چارې هم روانې دي چې په راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.